موږ په پاکستان کې ځینې ملګري موږ یو ویډیو کړې وه ځینې ملګري څه خبرې یې کړي او کوي هر څوک یوه خبره به پښتانه سیاسي کارکنان په دې ځان پوهوي په هر تنظیم کې چې دي دا د تاریخ جبر دی چې موږ پښتانه په دوو ملکونو کې ویشل شوي یوه لیک ختلې ده د لیکې دې خوا ته موږ یو خلک یو هغه جلا ملک دی نو عزیزانو پورې خو افغانستان دی آزاد ملک دی استقلال یې دی خپله باچهي یې ده دا پښتون باید چې ټوله دنیا ته ووایي چې د افغانستان په استقلال به څوک کار نه لري افغانان پوسه څنګه باچهي کوي څنګه یې جوړوي چیرې یې جوړوي بهرني خلک که کفر دی که اسلام دی په افغانستان به کار نه لري افغانانو د سر په بازي خپل وطن ګټلی وي جوړوي یې لګیا دي موږ پښتانه د ډیورنډ په دې خوا کې پراته یو عزیزانو موږ په پاکستان کې د چا غلامان نه یو پنجابی پښتون سندی سرایکی بلوچ موږ په دې وطن کې اوسو پاکستان تر ما یو کال مشر پاکستان تر ما یو کال مشر دی لیکن په پاکستان کې چې کومه پښتونخوا ده دا د زرګونو کلو عمر لري دا د زرګونو کلو عمر لري دا ځکه هر ملا هر عالم دین هر تبلیغی چې وطن مین ځان بولي وطن مور ده وطن مور ده په فارسي کې وایي حب وطن از ملک سلیمان خوشتر وایي د وطن مینه د سلیمان علیه السلام د ملک هم خوږه ده خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر د وطن کاڼي د وطن ازغي بوټي د بل وطن د ګلونو ډېر ښه ایسي بیا یوسف علیه السلام ته اشاره کوي یوسف که به مصر بادشاهی میکرد یوسف علیه السلام چې پلار یې پیغمبر یوسف علیه السلام چې په مصر کې بادشاهي وه میگفت گدا بودن کنان خوشتر ورته به ویل یوسف علیه السلام په مصر کې بادشاه و ورته ویل کشکې زه د خپل کلي کنان ملنګ وای یوسف علیه السلام د خپل کلي ملنګي د مصر پر بادشاهي شولي نو هغه بلوڅی پښتون نه دی چې پر بلو ننګ ولګي هغه پښتون نه دی پښتون چې هغه پښتون نه دی پښتون چې پر ګټه پښتونخوا د ډیورنډ نه نیولې تر اچکه پر دې ننګ ولي په دې به موږ ننګ کوو موږ پاکستان ته وایو موږ پاکستان ماتول نه غواړو په دا دوې خبرې الفان یې کوي لر او بر یو افغان یا د افغانستان ګنډې اشاره کړي په دې به ته ډېرې غوسې نه کوې پښتانه په پاکستان کې د اوسني حالت مطمئن نه دي پښتانه په پاکستان کې د اوسني حالت مطمئن نه دي موږ د چا څه خیرات نه غواړو موږ د پاکستان په باچهي کې د پښتانه برخه غواړو موږ د پاکستان په باچهي کې د پاکستان په پروژونو کې د پاکستان په عدالتونو کې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د پاکستان په هر شي کې موږ د خپل کار برخه غواړو چې کومه برخه د خپل د موري چې کوم حق د پنجابي مور لري چې کوم حق د بلوچ مور لري چې کوم حق د سندي مور لري چې کوم حق د سرایکي مور لري هغه به زما د مور حق وي هغه به زما د پلار حق وي پاکستان